نن زه تاسو سره د شوګر باره کې خبرو کوم چې پاکستان نن سبا په ټوله دنیا کې په دریم نمبر دی د شوګر په بیماری کې. ځای به ځای خلک کمعقل بې تعلیمه او نااهل خلکو ته وایي چې شوګر دوی بنده کا دا وکړه شوګر دپاره چا په خانک او په ټاټکو کې ودرولي وي خټې یې ورته جوړې کړي هغه څوک کشتې او شاهي کشته ده او دا کشتې خرڅوي په خلکو. زموږ خلک هم دا اورېدل غواړي چې څوک ورته داسې ووایي چې بس د شوګر بیماري ختمه شوه او ته دا شیز استعمال کړه ستا شوګر به حل شي هغه بیا یو لاعلاجه مرض دی ځکه چې د ټول عمر معذورتیا پکې راشي. بیا شوګر کو نظر خراب کی شوګر چې کله نظر ته سترګو ته نقصان ورسوي د دې هیڅ علاج بیا نشته دی چې ګردې خرابې کی صرف په دوی کمیدې شي هغه مسله کنټرول کېدی شي خو علاج نشته د هغې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن زه تاسو سره د شوګر باره کې خبرو کوم چې پاکستان نن سبا په ټوله دنیا کې په دریم نمبر دی د شوګر په بیماری کې. د ده نه صرف چاینا او انډیا مخکې دي او د هغې دا وجه نه ده چې ګنې هلته خلکو ته د شوګر بیماري کمه ده بلکې د هغې وجه دا ده چې هغې خلکو آبادي زیاته ده نو د هغه آبادۍ لحاظ سره هلته د شوګر بیماري زیاته ده. دا کم حالات چې نن سبا روان دي چې څنګه زموږ په معاشره کې خلک د شوګر متعلق دوکه کیږي ځای به ځای خلک کمعقل بې تعلیمه او نااهل خلکو ته وایي چې شوګر دوی بنده کا دا وکړه شوګر دپاره چا په خانک او په ټاټکو کې ودرولي وي خټې یې ورته جوړې کړي هغه څوک کشتې او شاهي کشته ده او دا کشتې خرڅوي په خلکو. زموږ خلک هم دا اورېدل غواړي چې څوک ورته داسې ووایي چې بس د شوګر بیماري ختمه شوه او ته دا شیز استعمال کړه ستا شوګر به حل شي څوک یې موږ د لبلبې علاج کوو د شوګر صرف د لبلبې نومونه یې اورېدلي دي. نو چې دا کوم حالات روان دي او شوګر سره چې موږ څومره بد حل شروع کړی دی نو په 2030 کې به د ډیټا مطابق پاکستان په ټوله دنیا کې په 1 نمبر باندې وي. څومره هم خبرې چې زه کوم نو دا زه د خپل جب نه کوم دا د ریسرچ نه کوم. 1988 نه د 2024 پورې په دې دومره کلونو کې د شوګر په بیماری باندې 12,000 ریسرچ شوي دي او په دې کې انتهایی چې کم ډیټا کم هغه د ډیرو مریضانو په مختلف ملټي سنټرز کې په مختلف معاشرو کې په مختلف قسمه خلکو انسانانو باندې شوي دي او د هغې نه پس بیا دا ټول معلومات علاج دا هر څه راغلي دي. جی اس کی بي ټي یو ډېر غټ ریسرچ په شوګر باندې شوی دی او د هغې ډېر دغه تحقیق نه پس ډېر دوايانې ډېر علاجونه راغلي دي. نو زموږ خلک دوکو ته ناست دي یو بل هم دوکه کوو. په کال کې په پاکستان کې تقریبا 2,13,000 خلک دا د شوګر د بیماری نه مړه کېږي. دا هغه خبره کوم چې کوم ډایګنوز دي چې د چا تشخیص شوی دی چې د چا تشخیص نه دی شوی د هغوی خو اډو پته نه لګي. نو د شوګر تشخیص هم اکثر چونکې ښکاره یې داسې علامات نه وي نو اکثر خلکو کې پټ پروت وي. دویمه خبر دا چې نن سبا په هر 4 خلکو کې په ایډلټس کې یعنې چې د چا عمر د 40 کالو نه سیوا دی او 4 یا 15 خلک په یو ځای کې ناست دي په هغې کې به یو ته خامخا شوګر وي. دا ریشو څه کال مخکې 10 وه لکه په 10 کې به یو ته اوس هغه شیز 4 ته راغلی دی. په 2030 کې به دا بیا په 2 کې به یو ته شوګر وي. د شوګر ټیسټونه خلک کوي علاج په ټاټکي کې کوي او ټیسټ بیا په لیبارټري کې کوي. نو زه په دې نه پوهېږم چې ته چې کوم شیز باندې ته علاج کوي نو د دې لپاره هم داسې دغه بیا په کار دی چې څه کوشته یا چې په هغې کې دا ټیسټ هم پته لګي چې ته د ټیسټ دپاره د لیبارټري دغه اخلي نو ته بیا د علاج دپاره هم دغه ځینو دغه کوه که نه. بهرحال د شوګر چې کوم وقتي ټیسټ وي لکه فاسټینګ وي یا رینډم وي د دې هیڅ فایده نشته دی د کولو نه داسې په ټریټمنټ کې څه فایده کوي لکه یو انسان د 8 غنټو نه نهر ناست دی خو د شوګر 1500 کې هم چلیږي او که د شوګر بیخي بې کنټرول او خطرناک هم وي دغه وخت کې به د شوګر کېدای شي 80 یا 50 هم راشي. نو دغه شوګر لیول ټیسټ څه فایده نشته. تاسو که شوګر خپل ټیسټ کوئ نو د هغې دپاره به د 3 میاشتو والا چې کوم ټیسټ دی HbA1c ورته وایي هغه به کوئ د هغې په بنا باندې به د خپل شوګر علاج کوئ. د هغې چې کوم نارمل رینج دی نو هغه د 5.7 نه والا د 6.4 پورې د پری ډایبټیک رینج دی یعنې دا کس خطرناک دی چې بیخي نارمل کم خلک وي د هغوی د 5.7 نه هغه فیصد کم وي. د شوګر د بیمار دا په کار ده چې د 9% نه کم وي یعنی 100% نه کم وي. علاج او هر شیز اله مفید وي چې دا HbA1c ټیسټ کوم چې د 3 میاشتو ریکارډ ښیي د دې د مړۍ او د نهارې سره هم څه تعلق نه وي چې دا د 100% نه کم وي. زه به تاسو ته په دې ویډیو کې داسې مثالونه وښیم چې هغوی دا په 12 13 10 کې چلیږي. د دې دا مطلب دی چې شوګر بیخي د کنټرول نه بهر دی. نو تاسو په هغه ټیسټونو کې وګورئ چې HbA1c چې کم د 100% نه کم په کار دی او د نارمل د 5.7 نه کم په یا څه دی دا فیصد دی لکه دا پرسنټیج دی دا د چا د 7% او 8% کې ډېر زیات فرق وي. د دې په دې منځ کې د دې خبرې دا مطلب دی چې شوګر یو نیم سل د 200 ملي ګرام نه هم زیات فرق دی. لکه داسې نمبر نه دی چې تاسو وایئ چې 7 او 8 کې خو دونه فرق نشته دا پرسنټیج دی په 7 او 8% کې ډېر زیات فرق دی.
کو د یو کس پرسنټیج 8 ته او د بل 7 نو 7 والا ډیر ښه دی او د 8 والا ډیر خطرناک دی. بیا شوګر کو نظر خراب کی شوګر چې کله نظر ته سترګو ته نقصان ورسي د دې هیڅ علاج بیا نشته دی. د دې ټریټمنټ نه څه دوايي ستنې دا هر څه ټول ناکام دي. کې د ډیر خلکو دا کړي وي ته پته لګي چې ګردې خرابې کی صرف په دوايي کمې دي شي هغه مسله کنټرول کې دي شي خو علاج نشته د هغه. کو دا غټ رګونه لکه د زړه یا خاص کر د مزغو فالج اٹیک هارت اٹیک دغه شودونو کې هغه بیا یو لا علاج مرز دی ځکه چې د ټول عمر معذورتیا پکې راشي. کو شوګر کنټرول وي نو دا ټولې مسلې کنټرول پاتې کېدې شي او دا یا د دې دا چې کوم دورانه دا وګدې شي لکه انسان ته کېدې شي د شوګر په دویم کال دا مسلې شروع شي خو بل انسان ته د شوګر لس 15 کاله پس هم دا مسلې لا نه وی راغلي. نو د بر وخت علاج او د بر وخت تشخیص دا فائدې وي. په شوګر کې شي هغه ته لیګیسي افیکټ وایي. دا تاسو په ګوګل کې کتل هم شي. لیګیسي افیکټ دا مطلب دی چې کله شوګر د چا تشخیص وشو او په شروع د 3 کالونو کې هغه شوګر کنټرول کړي څومره چې د دې شي فائدہ وي خو وروسته هغه بیا ډیر هم کنټرول کی خو هغه کوم نقصان چې هغه کړي هغه نه واپس کیږي. زموږ معاشره کې چې شوګر کله خلکو ته شي اول خو خلک منی نه وینا زما شوګر دی خو ما په خوراک باندې کنټرول کړی دی. خو زما شوګر دی خو هغه د دې وجه هغه وجه ختم کړ زما شوګر اوس ټیک شو. سو کوئی وزن سو د شوګر پراپر علاج نه کوي. هغه لیګیسي افیکټ چې کوم کلونه دي هغه ځان باندې تیر کی او چې کله شوګر ځان ته په ورسې خپل اعضاء پټول خراب کی بیا د شوګر ډاکټر لم راشي او بیا د شوګر پراپر علاج شروع کی. دا هغه لیګیسي افیکټ چې کومه فائدہ وي دا هغه نه هغه اوته وي هغه فائدہ بیا هغه ته نه ملایوي. نو ولې نه چې د شوګر پراپر علاج کو په صحیح طریقه باندې دغه تشخیص کو په HbA1c باندې خپل شوګر ټیسټ کو چیرې دا ټیک دی او کو خراب دی او زه ټیک طرف روانم علاج می کار کوي کو نو او دغه سی بیا چې کوم دوايانې دي هغه په ټیک طریقه استعمال کو. شوګر بیمار لپاره کار دي چې هغه د خپل شوګر سره د خپل سترګې رګونه د کم نرس دي دغه سی ګردې او د هغې نه علاوه بیا هغه د خپل زړه او د مزغو معاینه هم ورسره کوي. شوګر کې ډېرې داسې دوايانې وي چې هغه د خپل لاسونو ګوته کله میږي یا خوږي دا دوه جدا خبرې دي. نو د هغې لپاره استعمالیږي هغه چې صحیح استعمال شي. په هغې کې ډېر قسمونه دي او هر قسم په خپل انډیکیشن باندې استعمالیږي. نو یاد ساتئ چې د شوګر د چې کوم دا خلک ناست دي دا ناقابله خلک چې تاسو دوکه کوي د دې دوکو نه ځان وساتئ او خپل HbA1c په خپله د یو ښې لیبارټرۍ نه وکړئ او هغه ځان وګورئ چې څونه کنټرول دی په کوم حالت کې ستاسو شوګر روان دی. ډېره مننه.